السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو په نوې ویډیو کې به تاسو ته داسې ښکلی او داسې نوی اپلیکیشن راښایم چې دغه اپلیکیشن استعمالولو نه وروسته به تاسو ډېر زیات خوشحاله یئ. مطلب دا اپلیکیشن به تاسو تر ننه پورې نوي استعمال کړی نه به چا سره به موبایل کې لیدلی وي. رنګټونې خو به تاسو ډېرې زیاتې لیدلې وي د هر چا سره، خو نن درته داسې رنګټون او داسې اپلیکیشن راښایم چې هغې کې به تاسو داسې اپشنان به تاسو پکې ومومئ چې دغه اپشنان به تاسو په ساده رنګټونو کې چېرته هم نه وي لیدلي. نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې تاسو ته یو درخواست کوم که تر اوسه تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې راکړی دی. ټیک ده، کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ او دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې کولاو کړئ، تاسو ته به یو داسې انټرفیس راشي. ټیک ده، دلته کې تاسو له آپشن راکړی دی د سټارټ، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. ټیک ده، ایډ به پکې راځي، نو ایډ به تاسو کوئ، ایډ به تاسو ویو کوئ، ایډ به وګورئ. ټیک ده، چې کله تاسو په دغه سټارټ باندې کلیک وکړو او ایډ تاسو وکتو د هغې نه وروستو دلته کې به تاسو ته یو داسې شان انټرفیس راشي و دلته تاله یو راکړی دی سلیکټ ویډیو. نو ته څه وکړه، ته ویډیو سلیکټ کړه. بیا چې کله تا ته کال راځي نو ستا د موبایل کم تیم چې وي کم هر څه چې وي په هغې کې به دغه ویډیو چې دی دغه به چلیږي. نو تاسو به سلیکټ ویډیو باندې دغه کوئ، کلیک کوئ، بیا به دا ستاسو د موبایل ګیلري ته لاړ شي. دلته نه تاسو څه وکئ، هر یوه ویډیو چې وي هغه ویډیو تاسو ته دې ځای نه ښکلې په اسانه طریقې سره سلیکټ کړئ. مثال په طور زه پکې یو ویډیو ګورم یا هر څه چې وي. ټیک ده، چې ویډیو تاسو کله سلیکټ کړه، ویډیو تاسو دغه ځای نه ډن کړه، بیا دلته کې تاسو راشي، تاسو له بل اپشن راکړی دی د پروفایل تیم باندې. نو پروفایل تیم باندې چې تاسو کلیک وکړئ دلته کې تاسو له دا تیم راواخلست. ټیک ده، چې کم یو تیم ته لګول غواړئ نو هغه تیم به ته د دې ځای نه څه کې سلیکټ کړئ، هغه تیم به ته ولګئ. همدغه شانتې ورپسنی کوم آپشن چې دی، ټیک ده، پروفایل تیم ته ولګو او بله خبره ویډیو تاسو کړه خپل له موبایل له ګیلرۍ نه تا ویډیو سلیکټ کړه، نو دغه ویډیو او د تیم خو تا سلیکټ اوس په دې کې څه دی بل آپشن تاسو سره تاسو وګورئ. دلته کې تاسو له بل آپشن راکړی دی د بیک ګراوند. مثال په طور ته کم یو بیک ګراوند ستا خوښ وي نو تاسو ته به دې کې په دنیا شیپ بیک ګراوند میلاویږي. کم یو بیک ګراوند تاسو لګول غواړئ نو هغه تاسو څه کوئ، هغه د دغه ځای نه تاسو ښه په اسانه طریقې سره سلیکټ کړئ. دا وګورئ په دې کې تاسو دلته کې دا بیک ګراوند راکړی دی چې کم یو هم خوښ وي نو هغه بیک ګراوند د دې ځای نه ولګوئ. کله چې دا ټوټل سیټینګونه تاسو وکړئ دې علاوه بلاک کانټیکټ پکې هم تاسو سره یو آپشن دی که ته کوم کانټیکټ بلاک کول غواړئ نو هغه پکې ته هم بلاک کولی شي. دا ټول سیټینګونه چې تاسو وکړئ بیا تاسو چېرته داسې ځای کې ناست یو تاسو ته یو رنګټون را روان شي، څوک تاسو ته زنګ وایي، څوک تاسو ته رنګ کوي، نو ستاسو د موبایل چې کوم لوک دی کم هر څه چې دي نو هغه به مکمل یو یونیک یو ډېر مزیدار یو ناشنا به دې خلکو ته ښکاري. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، زما په خپله ډېر زیات خوښ دی او امید لرم ستاسو ټولو به هم خوښ شوی وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.